دغه روپۍ کړي دا بیا کور ته به ډوډۍ دا کور ته ډوډۍ وړو بس نشته که تګ نشته چاته به نه وایم د زړه حالونه السلام علیکم دوستانو راغلی یاستو کابل ښار په مختلفو ناحیو کې ګرځو تر څو پورې داسې مسکین غریب او بیچاره مشران یو که کشران یې پیدا یې کړو هغوی سره مرسته وکړو دغه ویډیو تر اخره وګورئ السلام علیکم بابا جوړ په خیر چېرته وې والله دغسې راځو سوال مې کوه یو ملګري یو څه راته کوټې راویسته بیا راغلمه دې سړک ته راووتم سوال مه کوه که نه سوال خو ګناه ده ګناه خو ده خو مجبوري نه ده څه شی مجبوري دي داسې کور مې خدای ته ګوري ما ته یو زوی مې ورته وکړ هغه بیچاره شهید شو واده مې ورته کړی یو مېلمستیا واړه زوی دې چېرې شهید شو زوی مې دغسې موږ وطن خو غر ده او په دې سلاح کې روان وم په مګۍ کې بمبو کې والوته ټوټه یې بم باندې مجبوري نه وه که مجبوري نه وای زه خو به دې ښه پوهېږم اوس هم خوند نه راکوي خو مجبوري مې ده صاحبه چې مجبوري مې نه وای خوند نه راکوي چې طلا دا پاچاهي باندې مې سپور کړي دا کار ما ته خوند نه راکوي خو مجبوري مې ده څه چاره ټوله ورځ ګرځې چې څه دې پیدا ګرځم راسې ګرځم او لومړی دا ښه وو او دا اوس هغه چې دا تصور لګوي دغه روپۍ مې ټولې کړي ده دا بیا کور ته به ډوډۍ دا کور ته ډوډۍ وړو بس نشته که تګ نشته که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري کاکا دنیا د تېرېږي پوه شوې او دوه ورځې ژوند دی دغه خو اوس لپاره واخله الله دې د قبول منظوري ونی په خپل ځای باندې خدای دې هم دې زړه په خالد ته وګرځي دغه د ګنډلو پیسې هم واخله یا الله خیرات قبول کړي دا ګور دغه تفریح مې دا دوه دې دی په هغه ټوټل والي زه دغه باندې دغه زه پښو کوه بابا خدا پاکه ته خو دنیا پاکه راته ورکړه خدا چې ما سره ښه وکړې تعالی دا دپاره الله دې قربان زه خدا تعالی دې او دنیا پاکه راته کامیاب واوسې ژوندونه غلی شه په حال باندې دې غلی اوسه دا په څو دي کیلو دا کیلو 140 140 او دا دغه وړي 140 هغه وړي 40 او ګل په څو دی ګل هغه 110 ټوله ورځ ګرځي ښه محنت خو وباسي زحمتکش انسان دی چمن نه یالده موټر دی هغه ځینې دې راغلی چمن حضوري نه پکتیا کوټ ته چې بولی راځو به د ماجیګر یو خبر درته وکړم دا کوم خوب چې د شپې ته کېده کې خوند شته یاره والله خوب ها ماښام لاړ شو به ځان نه ولوي زه خبره چې شپې لاړ شي او سهاره پورې ځان نه خبر نه یې څه خوند نه کوي داسې خوب که نه دا خوب نه دی دا ته چې کوم خوب کوې ده پسې خلک ګرځي خو نه پیدا کېږي 4-5 ګولۍ اچي نه پیدا کېږي او کومه روزي چې ته ګټې باور په خدای که په یو کې هم دومره مزه وي اوس یې خبره 200 ستا خبره بعد کېږي 200 باندې شکر دی دا ډېر شی دی څو بچي دي بس یو زوی دی یو زوی دی یو لور ده او مور پلار باندې پر غاړې بس مور هم لوی به خدمت ښه مور دی الله جنتونه ورکړي موري که نه یادېږي دي ها ښه شی دی نو مور هم څنګه نه یادېږي د مور یادوري چې کوم موږ هم وار پر خطا کېږي چې د چا ژوندی هغوی ته د الله ژوندی لري او چې د چا وفات یې الله دې ورته جنتونه ورکړي صحیح ده که نه فقط شمیره روان دی ما نور وس نه کېږي دغه به یو تحفه درکړم ځکه تاسو دا حق دی دا بوټان به ته پښو کوې صحیح ده او ګرځې که نه ګش کوې دغه د ګنډلو پیسې دي ما صحیح ده زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې څونه پیدا کړې د ورځې والا دومره شی نه وي کله 100 دغه پیدا کوم ډوډۍ دې خوړلې ډوډۍ اوس زما کور کې به خورم ځان د ټیم پورې ګرځم پرې جوار پاتې ورسه څه کم 2 بجې دي نو اوس به ډوډۍ خورم دی نه شپې چې لاړ شي ځان نه به خبر هم نه وي پروت دی ټوله ورځ ګرځو که نه ټوله ورځ کله بې کوڅه باندې کله بله کوڅه باندې که نه څو بجې دي بچې مې 3 دي څلور الله دې ورته لوی کړي امین تاسو خدای پاک دې کاروبار کې ته برکت واچي خیر اوسه فقط دا یو ناچیزه تحفه درکوم ځکه تاسو ډېر محنتکشه زحمتکشه خلک دا به کالي دا بوټان به خپل صحیح ده الله پاک درس زیات درکړي او د ګنډلو پیسې به هم زه درکړم صحیح ده هغه نه تېر څه خیر ده موږ ګټو دومره 200 ګټو هغه باندې بیا بچا ته نه کور دی ودان الله پاک درس زیات درکړي که چاته ووایم په زړه باندې پر تره ښه یې ستړی مه شې بیخي ښه یې څنګه صرف نیغ ناست یې نو چې وکړو مریض یې تکلیف کې
کوم پښې دې کار نه کوي د دواړو نه کوي ورور هم د دې هم د ما دا دې څه کوي دا مې ملګری ده ښه د تا پښې هم کار نه کوي نه ولې بس شلي دي نو بس د خدای امر نشته دی په هغه باندې به صبر کوو څنګه داسې ده که نه خو بیا هم همت له لاسه نه ورکوي همت د لاسه نه ورکوي دومره خواږه خل چې تاسو یې که نه څوک نشته ګوره دواړه پښې دې کار نه کوي دواړه نه کوي پکې بچیداره مې بچي دې هم شته داسې شکر دی څنګه شکر ده شپې خو ورځې خو په خیر تېرېږي والله خدای تېری وروره ګوره زه یو خبره درته وکړم زموږ او ستاسو اصلا امید او تمه بل ځای ته ده بله دنیا ده هلته به خدای مزي او چرچي انشاءالله دا خو چې څوک ډېر مالداره ستا په نظر ښکاري چې یاره ړی به ډېر مزو چرچو کې باور که د شپې خوب لپاره هغې ګولۍ خوري او موږ او تاسو چې څومره ساره پورې ځان نه خبر نه یو څنګه شکر که نه فقط داسې یو ناچیزه تحفه در کوم ښه دغه جامې به ځان ته جمې کې له خیر وګنډې دا بوټ به م واخلې خوا سره دا بل ملګری هم دی یو غټه خبر دا ده چې دی ګوره دوستي ته خو فکر دی که نه دا معذوره دی دا معذوره دی بس ناستي ساعت مو تېر وي نه بیخي حمید راک دا د تا بوټ به پښو که ښه ګنډلو پیسې خو لرې نو ګنډلو پیسې لرې دا ګنډلو پیسې صحیح ده بلا خاطري زیاتې لري د سوي زړه درانه دردونه څه خبرې کاکا خبرې خدا خبرې چې دې بار کړي دا چې دې دا بس دغه جوار ماري خرڅوي به دا کباړ مباړ په دغه شیان ورکوو جوار په کباړ ورکوې هو والله څه غریبي ده غریبي ده تاسو ډېر تکړه خلک یې هو خپله والله چې تاسو وینو که نه موږ انرژي غواړو موږ انرژي اخلو بس ډېره مهرباني چې موږ همدغسې کار وکړو څومره خوند به کوي که نه دا حاله تاسو کومه روزي ګټئ دا چې د شپې خورئ ډېر خوند به پکې که نه یاره دا خوند ځکه په دې کې چې ستومانه ډېر په ستومانۍ کې مزه کېږي او چې سر کې د بیا ساره او چې سر کې دی بس هغه سوی مانځه ته د الله په قدرت راجګېږو سختۍ راپاسې سختۍ راپاڅېږو پښې درد لاس درد پښې ته خبرې کاکا داسې خل دلته یي چې دا ته چې کوم خوب کوې که نه دې خوب لپاره هغې 3-4 ګولۍ خوري یاره خوري یې چې ما ته خوب رسي خدای دومره نیک بنده یې چې سر کې د بیا دنیا نه خبر نه خدای نیک پیدا کړی الله دې خوشحاله لره څو بچي دي شکر الحمدلله درې مې زامن 5 لورګانې که نه یوازې دې بایسکل ته ناست دې بایسکل ته ناست ګرځې ګرځو راځو ډوډۍ د غرمې خوړلې ډوډۍ دغه کور د خانه آباد ډوډۍ راکوم الله دې اجر ورکړي خیر وسل تا سره ژمی هم را روان دی ژمي ته یې څه شی کړي ژمي ته خو نه یاره نو یوه هیله د خدای لرو دغه کالي دغه بوټان دا زما لخوا تاسو تحفه دا د الله پاک دغه کوم کار چې تا ما سره وکړه خدای دې دې دنیا برابر کړي د دې دنیا خدای دې هر قدم په طلع د نظام کې حساب کا بس دا موږ هیڅ هم نه کوو بس خل ډېر ګرځي دا د ګنډلو پیسې بس خانه دې آباده خدای دې اجرونه درکړي بس دې موږ له زړه خبرې السلام علیکم خدای پامان ګنې دا زړه خو مې بلا سانو ویډیو خو مو کتله تاسو وینئ چې موږ داسې خلک پیدا کړل هغې واقعا زحمت وباسي تاسو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې اوسئ او وس مو پوره وي نو دا زموږ او ستاسو مسؤلیت جوړېږي تر څو پورې د خپل افغان مسلمانانو ورونو لاسنیوی وکړو ملاتړ یې وکړو که چېرته مرسته کول غواړئ په دغه سخت ژمي کې چې را روان دی سکرین باندې لینکونه در ښکاري واتساپ نمبر هم در ښکاري موږ سره اړیکه کې شئ تر څو پورې موږ د هیواد مختلفو ولایتو ته لاړ شو او د غریبانو سره مرسته وکړو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله بدل کړه د ستړي ژوند او ملنګۍ خویونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري